نن به دیو عظیم الشان حدیث په باره کې خبره کو او عنوان دغه حدیث دا واله چې ستاسو ته شوق ډیر شي. الله وی ای زما بندگانو، الله سوی ای زما بندگانو. دا اوس څه ویلي د خپلو بندگانو ته، دا به د حدیث کې اورو چې د بندگانو ته الله څه ویلي. دا کوم حدیث چې دا په صحیح مسلم کې د ابوذر غفاري رضی الله عنه بیان کړی دی، ډیر عظیم الشان حدیث دی، ډیر عظیم الشان. او امام احمد بن حنبل رحمه الله بوي هو اشرف حديث رواه اهل الشام. شام کی چې کوم علما دي کنه، دوی د ټولو نه اعلی ترین حدیث دا یو بیان کړی دی. پوخا به داسې وکنه لکه یو عالم یو علاقه کې اوسېږي، یو صحابي مثال به ورکو. یو صحابي د رسول الله وسلم نه حدیث واورېد، بیا خو صحابه کرام په دنیا کې خواره شوي دي، څه شام ته تللي، څه عراق ته تللي دي، څه مکه کې څه مدینه کې څه اخوا دیخوا. نو د شام والا بیا د دغه صحابي نه حدیث اورېدلی، نو بیا د هغه نه بل شام والا، د هغه نه بل، نو دا سند ټول د شام والو شو. دا حدیث چې دی د دې په سند کې چې څومره علما دي، څومره چې دا را نقل کړی، ټول د شام دي. دا د هغوی دپاره عزت. او دا حدیث ابو ادریس الخولاني رحمه الله یو لوی عالم او قاضي د دمشق تیر شوی دی او مشهور تابعینو کې او په مشرانو کې. کله چې مکه فتح کېده په هغه کال دی پیدا شو او ډیر صحابه کرامو سره ملاقات کړو. وی کله چې هغه دا حدیث بیانو کنه، جث علی رکبتیه، نو په دې زنګنانو به کېناستو، زنګنان به مات کړو، به یې بناستو. د ډیرې عجزۍ د لاسه او د دې حدیث هغه اثر د لاسه چې څه ناشنا خبره الله رب العزت کړې ده. او بیا د رسول الله وسلم نه هغه مشهور صحابي دا روایت بیان کړی چې هغه ته ابوذر غفاري وایي، تاسو یې پېژنئ. ابوذر غفاري چې خپل نوم یې جندب دی رضی الله عنه. او رسول صلی الله علیه وسلم وایي، امام ترمذي دا روایت راوړی دی، وایي د اسمان لاندې او په ځمکه د پاسه د ابوذر په شان رښتینی انسان نشته. هغه انسان دا حدیث د چا نه را نقل کړی دی؟ د رسول صلی الله علیه وسلم. راځئ چې دا حدیث وګورو چې دې کې څه دي. نو حدیث ابوذر د رسول وسلم نه را نقل کړی دی، رسول وسلم د چا نه بیان کړی؟ د الله نه. ولې ځکه چې حدیث قدسي دی. رسول صلی الله علیه وسلم باره کې ابوذر وی فيما يروي عن ربه عز وجل انه قال. ابوذر غفاري وی چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله له طرف نه خبره کوله، وی چې الله دا ویلي، یا عبادي، ای زما بندگانو. او دا فائدہ یاده کوي، د ځمکې په دې مخ د دې وصف نه او د دې غږ نه خو غږ بل نشته. غږ الله کوي یا عبادي، ای زما بندگان. او وی موږ ته بندگان، نو د بندگانو نسبت خپل رب ته کېږي. بندگان د الله، دا د ټولو نه لوی عزت او شرف دی زموږ دپاره. د ټولو نه لوی عزت او شرف زموږ دپاره دا دی چې موږ د الله رب العزت بندگان یو. یا عبادي، موږ نور د الله نه څه غواړو؟ موږ د الله بندگان یو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو. دا خو الله موږ له په نعمت د پاسه نعمت را کړی، په نعمت د پاسه نعمت را کړی. او دا عزت دی. نو ځکه ګوره الله رب العزت د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په څو ځایونو کې په قرآن کې تذکره کړې ده. نو بندې ورته ویلی دی، نوم یې وله نه دی اخیستی، ځکه چې دا بنده چې کله الله چاته ووایي دا د هغه بنده دپاره عزت دی. نو الله وایي یو ځای کې سبحان الذي اسرى بعبده لیلا. پاک دی هغه الله چې خپل بندې د شپې بولو. اسرا هغه واقعه هغې ته اشاره، خپل بنده رسول وسلم ته بندې ویلې. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. برکتونه والا دی هغه رب چې په خپل بنده باندې د قرآن نازل کړی. دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بیا بنده ویل. وأنه لما قام عبد الله، او کله چې ودرېدو بنده د الله
دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بنده د الله ویلی دي که ډېر هم اوچت دی خو بنده د الله او دا د هغه دپاره عزت دی دا د کمی نه دی نو چې پیغمبر په عزتمند دی او عزت یې ډېرېږي د دې د لاسه نو زما او ستا په شان د کمزوري انسان عزت به بې څومره ډېرېږي موږ بندګان د چا یو د الله الحمدلله د الله بندګي کوو که چېرته موږ اوس دا خلک خو ټول د الله بندګان دي خو څوک یې مني څوک یې نه مني ځکه چې دا خو د الله د بادشاهي لاندې دي که نه که په رضا یې نه مني په زور خو یې مني که نه لکه اوس الله رب العزت دا بندګان دا مخلوق ټول د الله بندګان دي دا انسانان ټول د الله بندګان دي یو انسان داسې نشتی په دې دنیا کې په دې کافرانو کې په دې ملحدینو کې چې هغه د الله د بادشاهۍ نه بهر وځي مثال پیدا واله لکه چېرته الله رب العزت ته چا د مرګ فیصله وکړي دا ملحدین که د ټولې دنیا د راجمع شي چې الله نه مني دوی د دې سړي د مرګ ودرولی شي نشي ودرولی یهود و نصارا سره د ټکنالوژۍ دوی د دې سړي د مرګ لیډ کړي نو دا بندګان د الله دي که څوک یې غواړي که څوک یې نه غواړي خو مؤمنان په رضا دا خبره کوي مني چې موږ د الله بندګان یو من هغه ته سر ټیټ کړی دی موږ هغه ته غاړه ایښودې ده دا عزت الله اکبر نو الله وایي چې یا عبادي په دې کې الله رب العزت لس خبرې کړي دي او دې ته غوږ کښېږدئ دا خبر الله تا ته کوي چې کله الله وایي یا عبادي ای زما بندګانو نو ما او تا پکې هم راغلي که نه ما او تا پکې نه یو راغلي ما او تا پکې هم راغلي اولنۍ خبره انی حرمت الظلم على نفسي ما ګوره په ځان باندې ظلم کول حرام کړي دي الله وایي زه به چا ظلم نه کوم وجعلته بینکم محرما او ستاسو په خپل منځ کې مم په یو بل باندې ظلم کول حرام کړي دي فلا تظالموا نو د یو بل سره به ظلم نه کوئ دا خبره د چا ده الله ده وی ما په ځان باندې ظلم حرام کړی دی نو تاسو به په یو بل هم ظلم نه کوئ ګوره دې خبره کې راز ده الله ولې داسې وایي چې ما په ځان حرام کړی دی او داسې ولې نه وایي چې ډایرکټ چې بس په یو بل ظلم مه کوئ وجه د هغې دا ده والله اعلم الله رب العزت باچا دی زورور دی خالق دی د دنیا او د آخرت مالک دی هغه ظلم نه کوي چا سره او په ځان یې حرام کړی دی نو ما او تا کې څه فرق دی موږ دواړه کمزوري یو دواړه فقیران یو دواړه د خاورې نه پیدا یو دواړه به مرو دواړو باندې مرض راځي دواړه الله ته محتاج یو نو څنګه زه رالګم په تا ظلم کوم او ته رالګې په ما ظلم کوي هغه زورور باچا په چا ظلم نه کوي هغه الله په چا ظلم نه کوي نو ما او تا څنګه په یو بل باندې ظلم کوو موږ کمزور یو بله دا چې ګوره دې ټکي ته وګوره الله وایي ما حرام کړی دی نو چې الله کله یو کار حرام کړي که نه او بندګان یې کوي نو تپوس به کېږي چې ولې دې کوو داسې نه ده چې الله وایي ما حرام کړی دی او قصه ختمه شو یاره که چا ومنله جو ډېره ښه ده او که چا ونه منله هم ډېره ښه ده نه ولې که چا ونه منله هم ښه ده ولې ښه ده بیا ته بنده داسې شي شو خو الله تا ته وایي یا عبادي او بنده د خپل مشر د احکامو مطابق ژوند تیری او دنیا کې که چا سره غلامي نو دا غلام به هغه څه کوي چې سردار او سید ورته وایي که نه نو موږ بندګان د الله یو موږ د خپلې مرضۍ مطابق ژوند به نه تیرو یاره که دې څه وکړو یو ښه ده که دې ونه کړو ښه ده نه بیا خو ته بنده نه شوې د بنده کار دا دی چې دی به د الله رب العزت د احکامو مطابق ژوند تیری الله ظلم په موږ حرام کړی دی ظلم به نه کې ښه قرآن کې دا خبره ځای په ځای ده چې الله په چا ظلم نه کوي هسې یو څو ایتونه به تادۍ سره ذکر کړو او د الله خبرې دي ډېرې خوږې خبرې دي او د الله په باره کې خبرې دي ډېرې عظمت والا خبرې دي او د هر هغه څه عزت ډېرېږي او عظمت یې ډېرېږي چې تعلق یې د الله سره وي الله قرآن کې وایي په سورت فصلت کې وما ربك بظلام للعبید رب ستا ظلم کوونکی نه دی په خپلو بندګانو ګور رب ظلم کوونکی نه دی په چا په بندګانو
نو بندگان بیا څنګه ظلم کوي د بندگانو سره. په سورت یونس کې الله وی ان الله لا یظلم الناس شیئا، الله ګوره د چا سره ذره برابر ظلم نه کوي. په سورت الکهف کې الله وی ولا یظلم ربک احدا، رب ستا په هیڅ چا ظلم نه کوي، په کافر هم ظلم نه کوي، هغه په هیڅ چا باندې ظلم نه کوي. په سورت النساء کې الله وی ان الله لا يظلم مثقال ذره، الله د ذرې په اندازه په چا باندې ظلم نه کوي. سورت قاف کې الله وی وما انا بظلام للعبید، او نیم زه ظلم کوونکی په بندگانو باندې. نو الله رب العزت عدل کوونکی دی، ظلم نه کوي. د دې خبرې ګواهي ټول کوي، او د قیامت په ورځ خو کافران هم کوي چې الله چا سره ظلم نه کوي. او د کافرانو ته چې عذاب میلاویږي دوی به په خپله دا مني چې دا زموږ د کارونو د لاسه. په دې باندې هم قرآن کې ډېر دلایل دي، خو بیا به رانه خبره ډېره اوږده شي. سورت الملک کې الله وایي فاعترفوا بذنوبهم، جهنمیان به اقرار وکړي چې او دا ګناهونه من کړي دي، الله چا سره ظلم نه کوي. دا اقرار د جهنمیانو دی، فاعترفوا بذنوبهم، الله چا سره ظلم نه کوي. سورت الانعام کې الله وایي وی قیامت په ورځ به دا تپوس وشي چې ای انسانانو، ای پیریانو، تاسو ته پیغمبران نو درغلي چې زما آیتونه به ته بیانول، زما دین به ته بیانو، او د دې ورځې نه به یې یرولی؟ داسې نه وه شوي. قالوا شهدنا على انفسنا، الله وی هغو به جواب ورکړي چې او یا الله موږ په خپله به ځان ګواهي کوو چې موږ کوتاهي کړې ده، تا پیغمبر هم رالیږلی دی، تا کتاب هم رالیږلی دی، تا خبر هم بیان کړې وه، تا موږ د دې ورځې نه یرولي مو. ته ظلم نه کوې، ظلم موږ د خپل ځان سره کړی دی. وغرتهم الحیات الدنیا، الله وی دنیا دوکه کړي وشهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین، په خپل ځان په خپله ګواهي وکړي چې او دا څه وو، دا کافرانو. دا خبره مې دې دپاره ذکر کوله چې رب العالمین عدل او انصاف والا دی، هغه چا سره ظلم نه کوي، او دا ظلم هغه په ځان باندې حرام کړی دی. او د قیامت په ورځ د الله د عدل که خبره م شروع کړه نو دومره اوږده خبره ده چې زره زره عمل دا به تللی کېږي، دا به لیدی کېږي، په دې به راته ګواهان ښیي. نو د الله په نزد د چا سره ظلم نه کېږي. ځکه الله قرآن کې وایي سورة الانبیا کې ونضع الموازین القسط لیوم القیامه، او د قیامت په ورځ الله وایي زه به د عدل او د انصاف تلې لګوم، فلا تظلموا نفس شیئا، د هېڅ چا سره به ظلم نه کېږي. د په کومه ورځ؟ د قیامت په ورځ به د هېڅ چا سره ظلم نه کېږي. نو تاسو هم الله وایي تاسو هم په یو بل باندې ظلم مه کوئ. بیا دا خبره یاده کړئ، ګوره ظلم په درې قسمه دی. هر یو ظلم نه منه راغلی دی. یو هغه ظلم دی د ټولو نه لوی ظلم چې ته د الله سره په عبادت کې شریک جوړ کړي، بابا، پیر، پیغمبر، ولی، ملائک، هر څوک چې ان الشرک لظلم عظیم، الله وایي شرک لوی ظلم دی. دویم ظلم څه دی؟ د انسان د خپل ځان سره ظلم کول، د شرک نه علاوه په نورو ګناهونو کولو سره. د زما او ستا خپل ځان سره ظلم دی، او موږ دومره سادهګان یو د دې بل ظلم نه ځان ساتو. د کوم یو نه؟ دریم چې دی چې انسان په انسان ظلم کوي، هغې نه موږ ځان ساتو او ځان سره ظلم کوو. یعنې سړی ګناهونه کوي، دی د خپل ځان سره ظلم کوي. څنګه ظلم کوي؟ چې دی دا کمزوری بدن جهنم ته بوځي، ته دی د بدن سره ظلم نه کوي، دا دی د ځان سره ظلم نه کوي. نو څو چې دې ظلم ته نشتی چې ما خو ځان تباه و برباد کو، د خپل ځان خو ما بیخ او بنیاد وویستو. که دې خبر درس ته توجه کړي نو ډېره به ښه وي.
دا خبرې د الله دي نو د الله خبرې په توجه سره اورئ او بیانې رسول صلی الله علیه وسلم او چې دلته چا توجه ورنه کړه که نه دا دله زه لیکل در کوم دی په یو ځای کې هم توجه نه ورکړي خبره موږ څه کوله نه په خپل ځان ظلم کوي او د هغه بل ظلم نه ځان ساتي صحیح ده موږ به د هغې نه ځان ساتو خو خپل ځان ته خو هم سوچ وکړه چې ځان سره ظلم کوي او دریم قسم ظلم دی د بندګانو په بندګانو باندې ظلم د دې نه به کوم منه راله الغرض په دې حدیث کې الله رب العزت د هر قسم ظلم نه منع وکړه